سلام، ستړی مشي. وعلیکم سلام، خیر اوسې. ته نن خاموشه غوندې یې، خیر خو دی؟ اوس کله خوشحال یم. نه خو بیا هم نن بیخي بل ډول ښکاري. څه خبره خو شته ووایه. اوشته ووایم؟ خو ووایه څه خبره ده. زه فکر کوم لکه چې تا بایلم. دا څه وایې؟ ولې دې دا خبره وکړه؟ ځکه چې حقیقت دی. خو ولې غلطي څه ده؟ زما څه غلطي ده؟ نه 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 نه، ستا غلطي نه ده. ښه بیا څه دې ووایه. خبره زما د غربت ده، خبره د بېوسۍ ده، خبره دا ده بې نرخه ولور دی، خبره د پښتو د بدو رواجونو ده. شکر خدایه، ما ویل کله ما غلطي شوې ده. خیر دی، خدای به چاره جوړه کړي. ته ولې بې صبري کوې؟ له خدایه جارم، تا پسې ورځ تر بلې جرګې ډېرېږي او زه بېوسه د خپلې بیمارې مور د ناروغۍ پیسې نه لرم، نو ستا ته لکه ولور به له کومه کړم. خیر دی، خیر خدای مهربانه دی. ښه یوه چاره شته. څه دې ووایه هله. خبره داسې ده، ته دې په مور ټینګار وکړه، ورته ووایه حق لرم په خپله خوښه ژوند وکړم، په خپله خوښه انتخاب وکړم. نه 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 نه، ما به وژنې دا خبره د پښتنو ملت کې. سبحان الله، دا ته څه وایې؟ اوف، بیا نو زه څه وکړم؟ ته ووایه، کومه بله لار شته؟ زه څه ووایم؟ صبر ولره، خدای به څه چاره جوړه کړي. له خدایه جار شم، زه لاړم، کوشش کوم څه چاره جوړه کړم. صبر، په ځان دې پام کوه. پام د څه لپاره وکړم؟ ولې وکړم؟ خیر دی، جولۍ درته نیسم، په ځان دې څه ونه کړي. سمه ده، لاړم. لاړ شه، خو ستا بېوسه سترګې به مې تر مرګه پورې هېرې نه شي. که مې وبایللې له ما ګیله مه کوه، ګیله له رواجونو او زما له غربته وکړه. لاړ شه، خو رب دې دا وحشتونه او رواجونه په اور لمبه کړي. خو یو خبره زه هم درته کوم، که ستا نه شم نو د بل به هم نه شم، په یاد ولره. نه 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 نه، زه هسې هم برباد یم، ته ځان مه بربادوه. چوپ که، سهر به وخورم خو بې تا به ژوند ونه کړم. اخ اخ غربته، اخ رواجه، اخ کاش له ما سره داسې نه وې کړې. لاړم د خدای په امان، خدای دې وکړي چې بیا راشم. صبر، ته ولې داسې خبرې کوې؟ ما خو ویل زهر به وخورم خو بې تا به ژوند ونه کړم، خپل وجود به په انتظار وسېزم، خو تا به پرې نږدم، په یاد ولره. لاړ شه، په ځان دې پام کوه. خیر وسي، د خدای په امان. دا دی د پښتو د بدو رواجونو انجام چې دلته هره ورځ دوه عاشقان د انتظار په لمبو سوځي. ولې دلته د انسان او مینې قدر نشته؟ ولې دلته دوه عاشقان مري؟ ولې دلته د یو بل درک کول نشته؟ ولې دلته خپل خور او لور ته حق ورنکړو؟ ولې